د لوی بخښونکي خدای پاک سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. غواړم چې په دغه پروژه کې تاسو ته ګرین سکرین یعنې کروما کی څنګه کولی شو چې موږ تاسو خپل بیکګراوند لرې کړو. راځم په دغه پروژه کې دلته مخکې نه ما کومه ویډیو چې ډکه کړې ده. عموما موږ تاسو باید یو شي ته ډېر پام وي هر وخت کې چې کله له کروما څخه استفاده کوو، حداقل د 3 لایټونه باید استفاده وکړو چې ترڅو پورې مو دغه کروما کی په منظم شکل له منځه لاړه شي. خو دا چې ځینې وخت دغه لایټو ته لاسرسی نه وي یا نشو کولی چې په منظم ډول د یوې کروما لایټینګ وکړو، نو څنګه بیا کولی شو چې دغه کروما په دقیق شکل سره له منځه لاړه شي. که څه هم ګورئ دغه کومه ویډیو چې ما ډکه کړې ده کروما یې هم منظمه نه ده، لایټینګ هم منظم نه دی. نو که چیرې زه دا له منځه وړم حتما دغه ګونځ یو شی کوم شی چې لري دغه یا به پاتې کېږي یا به هم توروالی منځته راوړي. نو راځم په دغه پروژه کې غواړم چې څنګه دغه کروما په منظم ډول دقیقه له منځه بوځو. د دې دپاره زه راځم اول په افیکټو کې چې دلته موږ تاسو په افیکټو کې د التراکی په نامه افیکټ لرو. خپله راځم افیکټو ته ویډیو افیکټ باندې کلیک کله چې وکئ راځئ دلته کیینګ په دې باندې کلیک کړئ او آخرینی کوم هغه چې دی التراکی دی. دا چې کله زه واخلم په دې باندې دلته افلای کړمه نو دلته راځم اوس افیکټ کنټرول ته چې زه باید دا کنټرول وکړم ترڅو پورې څنګه شي دغه زموږ تاسو کروما له منځه لاړه شي. ښه بس په دې باندې کلیک کوم راځم افیکټ کنټرول ته. اوس دلته درته وي کې کالر یعنې ته ماته یو رنګ په نښه کړه چې زه هغه څنګه کړم له منځه یوسم. نو عموما تاسو به داسې یو رنګ ورته په نښه کوئ چې په دغه کروما کې البته چې مثلا نه ډېر تور وي نه ډېر سپین وي. د دې په خاطر که نه ډېر تور وي نه ډېر سپین وي هم به هغه ډېره کروما چې سپینه ده هغه به له منځه لاړه شي، هم کومه چې ډېره توره ده هغه به څنګه شي له منځه لاړه شي. ګورئ که چیرې زه مثلا راشمه دا په دې باندې کلیک وکړم راځم دلته د سیټینګ کې الفا چینل ورته انتخابوم چې الفا چینل دا معنا چې یوازې دغه د ما ویډیو بلیک اینډ وایټ ته واړوه. راځم دلته ډیفیولډ دی دا هم اګریسي ورته انتخابوم ترڅو پورې ښه دقیق شي. اوس دلته راځم په مات کې په مات جنریشن کې دلته نور سیټینګ لري چې مثلا شوډو یې ده هایلایټ یې دی څنګه کولی شم چې دا په منظم ډول. خو زه که چیرې په دا رقم ته کروما که زه دا رقم ته کروما وي چې مثلا یو طرف یې سپین یو طرف یې تیاره یو طرف لږ روښانه وي یا ډېر روښانه وي په دو شکل یې نشو کولی چې له منځه لاړ شي. راشي یو کلیک یې باندې وکړي او هغه څنګه کې له منځه لاړ شي. حتما که چیرې زه اوس دا کروما هم بوځم ګوره یو مشکل حتما جوړېږي. راځم زه دا یو څه سیټینګ اول برابروم د دو. راځم دا بیرته کمپوزټ ګورئ اول دلته راشم زه په پروجیکټ کې یو دانه کلر مات ورته اخلم چې ترڅو پورې ښه دغه د موږ تاسو پروژه ښه معلومه شي. راځم اوکې ګورئ اوس په دغو ساحه کې دا کروما چې دا صحیح ډول له منځه نه ده تللې. نو زه غواړم چې دغه هم له منځه لاړ شي. څنګه کولی شو ګورئ دلته دا میز هم د موبایل نه ورڅځي. نو د دې دپاره زه راځم دا دو کروما بیرته ډیلیټوم. ښه کله چې راشم دلته التراکی دا بیرته ډیلیټومه. اوس راځم چیرته افیکټ کنټرول ته. اول کله چې مثلا تاسو کروما داسې وه چې مثلا دغه ځای کې یو څه اضافولی شئ اول افیکټ د دې دپاره راخلی کراپ ته دغه ویډیو څنګه کوي اول باید یو څه کراپ شي د لیفټ طرف نه مثلا په دغه اندازه. ښه د دې دپاره اوس راځم التراکی راخلی
په دې باندې اپلای کوي. خو د دې دپاره چې کروموم په منظم ډول له منځه لاړه شي، زه غواړم چې دا په څو فیرو باندې یا مثلا څو دقیقې زه دغه له منځه لاړ شم. مثلا غواړم چې اول یوازې دغه کومه ساحه چې رڼا ده دا له منځه بوځم. راځم هسې دلته فین ټول راخلی، زه ورته وایم چې د دغه ځای نه تر دغه ځایه پورې مثلا په دغه شکل سره غواړم چې زه د کروما له منځه یوسم. ښه، مثلا زه غواړم چې اول دغه ساحه له منځه لاړ شم، ځکه دغه چې دا دوه کروما دوه رقمه ده، یعنې یو طرف یې ډېر روښانه دی، یو طرف ډېر تیاره دی. اوس د دې دپاره راځمه رنګ ورته انتخابوم، مثلا دغه شکل. اوس راځم الفا چینل اګریسیو، اوس د دغه سیټینګ څنګه کوم برابرومه. د دې دپاره چې دغه میز هم له منځه لاړ نه شي، نو د دو دلته بیرته راځمه، زه دغه باید یو څه منظم کړم. تر څو پورې به میز هم څنګه شوی له منځه نه وي تللی. د په خاطر ځکه دغه میز لاندې هغه شنه کروما هلته معلومیږي، نو ځکه یې دغه میز هم ورسره ځي. ښه، د دې دپاره راځم دلته اوس هایلایټ کې یو لږ څه تغییرات راولم. ښه، راځم دا باید 0 شي. د دې دپاره راځم شوډو ته. ښه، که چیرې داسې کوم ځای و هم کولی شو دونه تیر شو چې تر څو پورې ښه کار مو دقیق شي. د دې دپاره راځمه چې کار مو دقیق شي، دا دونه هم څنګه کېږم تېرېږم په دغه شکل سره. په دغه شکل سره دې نه هم تېرېږم. اوس راځم شوډو یې تنظیمومه. زما یو څه ترتیبومه. ښه، بل د هغه نه وروسته غواړم چې سافټنیم کې یو څه زیات کړم په ډېره کم اندازه. دې ورته وایم چې د 0 په اندازه باید دا زیات شي. یو 50 په اندازه هم. ښه، دا شو په دې شکل سره. دا یو د منځه لاړو. اوس راځم غواړم چې دغه طرف له منځه لاړ شم، بېرته بیا راځم هلته راکې راخلم، د باندې اپلای کوم. اوس زه هېڅ ماسک نه ورته اخلم ولې ځکه تیار معلومه ده. راځمه بس په دې باندې کلیک کړم، ولې ځکه دا یې هم ورسره واخیسته، انشاءالله باندې برابر شي. که برابرېدو نه کولی شي، دا بېرته دا طرف ماسک کې بیا دا وروسته بدون د ماسک نه هم کولی شي. یعنې آخري کومه چې پاتې کېږي د هغو نه موږ څنګه کېږو تېرېږو او نه هغه څنګه کوو نه ماسک کوو. راځم ډیفیولډ اګریسیو، راځم دو په سیټینګ کې. ښه، خیر دا راځم دا ماسک کومه چې تر څو صحیح شي. کنټرول زاید ماسک راخلم، ورته وایم چې دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دې شکل سره. ښه، اوس راځمه بېرته التراکي ته. باید هماغه کوم التراکي چې په دغه ته اپلای هغه کړې ده اخیستې ده، باید په هماغه باندې تاسو کلیک وکړئ. اوس راځمه کنټرولومه یې. دې ته مو باید پام وي چې تر څو پورې څنګه نه شي درسه
دغه کوم اوږه چې کمپیوټر کې پاتې دی دا باید هم موږ ستاسو نه خراب نشي په دې شکل سره ګورئ ټوله توره شوه بېرته راځم دا انتخابومه ښه اوس راځم د دغه ځای دپاره بیا الټرا کی راخلم د دې ځای دپاره یې څنګه کوم ګورئ دلته دقیق نه ده دغه باید څنګه شي دقیقه شي راځمه دو په ماسک باندې کلیک کړم تاین چې لږ باید دلته یو تنها باید ورته واخلم تاین چې په دغه اندازه باید باندې شي بېرته راځم کسټم دا دغه مخکینی پاتې دی نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه مخکې چې کوم هغه وه هغه باید څنګه شي په منظم شکل سره دغسې په دې طریقه سره جوړ کړئ بل دغه نه وروسته راځمه درېیمه الټرا اخلمه د دې دپاره راځم دغه ساحه زه باید څنګه کړم له منځه پې باندې یوسم په دو شکل سره اوس راځمه درېیمه الټرا کې هم راخلم دغه څنګه کوم له منځه پې باندې وړمه په دې شکل سره څنګه موږ تاسو کروما له منځه وړلی شو ګورئ په ډېر منظم شکل سره څنګه شوه کروما له منځه کې هغه نه لري یوازې دغه ځای دی دا په هغه اولني هغه کې چې دی موږ تاسو کولی شو هغه هم سره ترتیب قدرمن لیدونکو دغه وه د الټرا کی یا د کروما کی ویډیو چې ما درته چمتو کړه په دې هیله چې استفاده ورڅخه وکړئ